یوه شیبه فکر وکړه، هغه ماشومان چې په دې یخه هوا کې په سړکونو باندې یبله پښې او چاودلي لاسونه ګرځي او د یخ نه یې رنګونه بدل شوي وي، که ستا او زما اولاد وی څه حس به دې درلود؟ نن چې ستا په لاس کې دغه امکانات شته چې د دوی لپاره تودوخه برابره کړي، چې ژمی تود تیر کړي، نو ولې یې نه کوي؟ آیا نه ډارېږي چې یوه ورځ به الله پاک له تا نه دا پوښتنه کوي چې تا ته ما مال درکړی و، هغه مې فقیر پیدا کړی و، ولې دې له هغه سره مرسته نه کوله؟ موږ له تاسې نوي څه نه غواړو. که دغه خلکو سره مرسته کولی شئ، یوازې په هغو زړو کالو هم کېږي چې تاسې په کورونو کې لرئ او نه یې کاروئ. ستاسې نه اضافه دي، بیړنۍ اړتیا ورته نه لرئ. خو هغه ماشومان، هغه کونډې، هغه یتیمان چې په سړکونو کې څیرې څیرې لاسونه او پښې ګرځي او له حتی له زخمونو یې وینې تویېږي، هغوی دغه هر څه ته بیړنۍ اړتیا لري. ځینې پکې حتی تلف کېږي، قرباني کېږي هم د دې ژمي. که غواړئ دغو خلکو ته مو لاس ورسیږي او دوی سره مرستې وکړئ او اسباب ورته د ژمي برابر کړئ، زموږ له ټیم سره یو ځای شئ چې ستاسې مرستې دوی ته ورسیږي. په سکرین باندې د آنلاین مرستو لینک لیکل شوی دی. که غواړئ د منیګرام، حوالې او ویسټرن یونین لارې هم خپلې پیسې راستولی شئ. او که د افغانستان داخل کې یاستئ، غواړئ کومک وکړئ، د واتساپ شمیره تاسې ته لیکل شوې ده، په هغې باندې اړیکه ونیسئ او خپلې مرستې دغو غریبانو ته ورسوئ. انشاءالله چې په قیامت کې به یو دلیل هم دا وي چې موږ او تاسې پرې جنت ته لاړ شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.